تاسو له SBS پښتو سره یاست. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2024 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې ل 28 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبیم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غواړئ یاست. مخکې لدی چې د خبرونه د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارس د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې د خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکي او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. د طالبانو د واکمنۍ 15 کال پوره شول. په تیرو 15 کلونو کې د حکومتولۍ، اقتصاد، بشري حقوقو او مدني آزادیو په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ بدلونونه راغلي دي. د نن ورځې په خبرونه کې یو ریپورت د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه لرو. یو ریپورت په دې اړه لرو چې آیا کولای شي د خلکو له باغچو یا هم د سړک ترڅنګ لونو څخه میوه وشکوي. د بلال خان په نوم نابینا پلار چې له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوی و، د یو شمیر ملبن میشتو افغانانو په مرسته استرالیا ته رسیدلی دی. د نن ورځې په خبرونه کې به له هغه څخه استرالیا ته د سفر په اړه معلومات واورو. له رحیم الدین اوریاخیل څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. په اډلیډ کې میشتو افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. په همدې اړه د دین منځغونډې تنظیمونکي راز محمد پیرزوی او د غونډې یو شمېر ګډونوالو را سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کړو. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړم، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. فدرالي حکومت غواړي د استرالیا د سون توکو زیرمې پیاوړې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر عمان د پوځي اقدام ګواښ کړی دی او استرالیا د بنگلاديش لماتې وروسته د لویو بدلونونو غوښتنې ردوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. فدرالي حکومت غواړي د استرالیا د سون توکو زیرمې پیاوړې کړي او وايي اوسنی نړیوال کړکېچ دا خطر روښانه کړی چې له بهرنیو هیوادونو څخه پر سون توکو ډیره تکیه کول څومره زیانمن کېدای شي. حکومت د 3.2 میلیارډ استرالیایي ډالرو په ارزښت د یوې ستراتیژیکې زیرمې د جوړولو طرح پیل کړې ده چې د 1 میلیارډ لیټر ډیزل او د الوتکو د سونګ د زیرمې ظرفیت به ولري. حکومت غواړي د خلکو او اړوندو ادارو نظرونه ترلاسه کړي چې د سونګ توکي باید د استرالیا په کومو سیمو کې زیرمه شي. د زیرمه باید په څومره چټکۍ سره جوړ شي او څوک باید مدیریت وکړي. د انرژي وزیر کریس باون وايي استرالیا له اوسنی ګډوډ حالت څخه په بریالیتوب سره تیر شوی، خو د راتلونکو بحرانونو لپاره لا زیاتې احتیاطي زیرمې ته اړتیا لري. We've made it clear that we need to strengthen our own fuel security, liquid fuel security, by holding more fuel in Australia. While we got through this crisis well internationally, it would have been better if we'd had more fuel in Australia. When we came to office, we had 2 refineries. When we left office in 2013, there were 6. When we came back, there were 2. And of course, our fuel stocks were held in Texas. We've worked to improve that.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر عمان د پوځي اقدام ګواښ کړی په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو شپې ورځنی ضرب الاجل له کومې هوکړې پرته پای ته رسیدلی دی. ښاغلي ټرمپ په فاکس نیوز کې ویلي که عمان د امریکا د هغو هڅو په لاره کې خنډ شي چې غواړي د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره هوکړه رامنځته کړي، امریکا به پر عمان بمبار وکړي. دا ګواښ په داسې وخت کې مطرح کیږي چې ایران او عمان هڅه کوي د دغه سمندري مسیر لارې د بیړیو د تګ راتګ د مدیریت په اړه یو هوکړه وروستۍ کړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې دواړو هیوادونو د ترانزیت یو وړاندیز شوی لار منلې او اوس د یوې ګډې اعلامیې پر چمتو کولو کار کوي. Talks between Iran and Oman are proceeding with determination. Both sides are actively exchanging views on the joint statement to reach a consensus that addresses the interests and concerns of both nations while ensuring compliance with international shipping considerations. په نیو ساوث ویلز کې د کورنی تاوتریخوالي پر وړاندې د پراخې عملیاتي مبارزې په ترڅ کې له 200 څخه زیاتو کسانو باندې تورونه لګیدلې دي. د اماروک عملیات لومړي ځل لپاره د استرالیا د پلازمینې سیمې ته هم غځول شوې دي. په دې عملیاتو کې هغه کسان په نښه شوي چې د قربانیانو لپاره د لوړ ګواښ په توګه ارزول شوي و. په دوی کې هغه کسان هم شامل و چې د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي له حکومتونو څخه سرغړونه کړې و یا له پولیسو څخه تښتیدلی و. د 3 ورځو په ترڅ کې 232 کسان د نږدې 1400 ادعا شویو جرمونو په تړاو تورن شوي. همدارنګه 118 وسلې ضبط شوي او له 200 څخه د نیولو زیات حکمونه عملي شوي دي. د نیو ساوث ویلز د پولیسو مرستیال کمشنر پال پیسانوس وایي چې دا شمیرې د ستونزې پراخوالی په ډاګه کوي. As you know, there is still, concerningly for us, is about a call for service for police every 3 minutes in New South Wales for a domestic and family violence related matter, which is about 400 complaints per day. So consistently is one of our high risk crimes and offences and community issues that we continue to police. د وکټوريا ایالت لومړي وزیر بن کارول ژمنه کړې چې ډیر ژر به خلکو ته د هغه شاهي کمیسیون په اړه نور معلومات ورکړل شي چې د وکټوريا د بیگ بیلډ زیربنایي پروګرام په تړاو د ادعا شوی فساد د څېړنې لپاره جوړیږي. ښاغلي کارول تیر میاشت د لومړي وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د شاهي کمیسیون د جوړولو ژمنه کړې و، خو تر اوسه نور جزئیات ډیر نه دي روښانه شوي. په دې کې د کمیسیون د دندې حدود او دا هم شامل دي چې شاهي کمشنر به څوک وي. ښاغلی کارول وایي چې هغه غواړي په دې موضوع کې له بشپړ ډاټ سره سمې پریکړې وکړي، نو ځکه وخت نیسي. We are working very hard in terms of broad terms of reference that shine a light on what occurred, getting the best candidate to be Commissioner, and also making sure we have the lasting change, establishing an Office of a Special Prosecutor. د سایبری امنیت یو کارپو د فدرالي حکومت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې غواړي د ټولنیزو رسنیو شرکتونه په خپل پلیټفارمونو کې د خبرېدونکو آنلاین درغلیو په اړه لا ډیر مسؤل وګرځوي. د استرالیا د مالی تنظیم ادارې ویلي چې د پانګونې هغه درغلۍ چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په وسیله جوړ شوی ډیپ فیک ویډیوګانې پکې کارول کیږي او خبريالان، سیاستوال او اقتصادي پوهان پکې د قربانیانو د غولولو لپاره خودل کیږي. په تیر کال کې 102% زیات شوې دي. دغه درغلیو استرالیانو ته 1.4 میلیون ډالر زیان اړولای دی. د راتلونکي کال ل مارچ څخه به د فدرالي حکومت د درغلیو د مخنیوي چوکاټ عملی شي. د ملبورن پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور جینی پیټرسن وای د نویو مقررات موخه ده چې کله درغلیز مواد له ټولنیزو رسنیو څخه لري شي د بیا ځلي خبرېدو مخه ونیول شي.
which puts positive obligations on social media platforms along with banks and telcos to not just remove scams but have systems and processes in place to stop them being displayed in the first place. یو نوې څېړنه اټکل کوي کچېرې 1.1 میلیونه استرالیان د شری له ویروس سره مخ شي نو د هغوی د ساتنې لپاره به کافي معافیت شتون ونه لري. د واکسین د څېړنې او څارنې د ملي مرکز دا څېړنه د 2019 کال پر معلوماتو ولاړه ده. کارپوهان خبرداري ورکوي چې د معافیت تشخیصي تر دې هم ډېری وي ځکه چې د ماشومانو د واکسین کولو کچه لا هم مخ په کمیدو ده. څېړنې موندلې چې د شری پر وړاندې د حساسیت کچه په هغو ماشومانو کې تر ټولو لوړه ده چې لا د شری د واکسین د ترلاسه کولو لپاره ډېر واړه دي او همدارنګه په هغو کسانو کې چې د 1990 لسیزې وروسته زیږیدلي دي. دا موندنې په داسې وخت کې خبرېږي چې په ټوله نړۍ کې د شری خبرېدل زیات شوي او له بهر څخه د شری پیښې لا هم استرالیا ته رسیږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیره په کابل ښار کې د هوا په ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار د غشمیر اوسیدونکو وایي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوي ډیر شوی او دوی په ورځني ژوند کې لګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د برېښنا د خکېدو لپاره اساسي ګامونه واخلي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې ورځي کې پلازمینه کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. دغه ستونزه چې د نه یوازې د سکل ستونزه ده یو ورځي ستونزه نه ده بلکې نورو کلونو کې هم ورته ستونزه و چې وړي په موسم کې برېښنا پرچاوي زیاته او سکل هم د برېښنا پرچاوي زیاته ده. په داسې حال کې چې بیلونه د برېښنا زیات راځي او پرچاوي زیاته د 40 ساعتونو کې حتی 12 ساعته هم مکمل برېښنا موږ نه لرو. دا هم یو ورزشي خبر. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي انډریو مکډونل وایي چې د بنگلاديش پر وړاندې د دویمې ټیسټ لوبې لپاره د لوبډلې په ترکیب کې د بدلونونو راوستلو لپاره به لويري او بیړې څخه کار وانخلي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش لخوا د استرالیا ناڅاپي ماتې په لوبډله کې د بدلونونو لپاره غوښتنې راپارولې دي. خو مکډونالډ وایي استرالیا به د دویمې ټیسټ لوبې لپاره د لوبغاړو انتخاب د خپل معمول طرز لمخې ورزوي. ټاکل شوی ترڅو د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د شنبه په ورځ د کوینزلند ایالت په مکای کې ترسره شي. I don't think it's going to be like, oh, we've lost this test match, so then suddenly it's immediately we shift things. We will weigh up, work through exactly what we normally work through to come to a conclusion for the best 11 that goes out there. So it's not, we're not emotional around change in terms of if we lose a game, then we need change. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری ورځ د باران د ورښت امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 19. ملبورن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18. په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 18. پرت کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 20. هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15. کانبرا کې ورځ د تودوخې لوړه درجه 14. په برزبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22. په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 22. په پېښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 28. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیه د استرالیا $1 یو امریکایي سنټه، یو استرالیایي ډالر 1.80 یورو سنټه او 2.50 بریټانوي پنسه. د استرالیا $1 وشپېته هندیو کلدارو او 190 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي او د استرالیا $1 40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیا مو مننه کوم.
یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زه مجيب منیب یم. د خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې وویلې د نن ورځې په خبرونه کې مو د طالبانو 15 کلنې واکمنۍ او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې او په همدې اړه مو یو ځانګړی راپور برابر کړی دی. راځي چې د راپور په ګډه واورو. د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ 15 کال پوره شول، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم د جدي اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ دي او له زده کړو ډیری کاري فرصتونو او په عامه ژوند کې له ګډون څخه منع شوي دي. په همدې حال کې د استرالیا حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د افغانستان د خلکو د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو په ورته وخت کې وایي چې د بشري ناورین پر مهال به د افغانستان خلک یوازې پرېنګدي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د استرالیا د نړیوال پراختیا د وزیر ان علي تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل او له عامه ژوند څخه د هغوی د ایستلو هڅې دي. هغه ټینګار کوي چې استرالیا طالبان په رسمیت نه پیژني او له همدې امله خپل مرستې د بشري مرستو د شریکانو لارې د افغانستان خلکو ته رسوي. 15 کال وړاندې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوریت سقوط شو. له هغه وخت راځي افغانستان د خپل سیاسي تاریخ نوي پړاو ته داخل شوی. داسې یوې دورې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما د وروستي راپور لمخې مهمه او حساسه دوره بلل شوې ده. په دغه راپور کې د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل، خپلسري نیونې، بدني مجازات او د مدني آزادیو د محدودولو لپاره د لا سختو قوانینو وضع کول پکې په ګوته شوي دي. د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان علي چې له افغانستان سره د استرالیا د بشري مرستو څارنه هم کوي، وایي چې د استرالیا اساسي اندېښنه لا هم د بشري حقوقو پراخي او سیستماتیکي سرغړونې دي، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونې. The systemic and gross violation of human rights against women and girls, the attempt to erase them from public life is perhaps the one thing that does concern me the most. Australia will continue to speak out against these egregious abuses and will continue to work with partners to hold the Taliban to account. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی نیلوفر ابراهیمی چې اوس په کانبرا کې ژوند کوي، وایي چې د جمهوریت نظام سقوط باید له کورنیو او بهرنیو دواړو اړخونو وڅېړل شي. د نوموړي په وینا پراخ فساد، د واک انحصار، له حده زیات تمرکز، د ملي بنسټونو کمزوري کېدل او له ولس څخه د حکومت واټن هغه عوامل و چې له دننه جمهوریت نظام کمزوري کړی و. اغلی ابراهیمی وایي سربیره پر دغه عواملو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بیړناک وتل هم د جمهوریت نظام په سقوط کې مهمه رول درلود. من موافق نیستم که بگیم افغانستان سقوط کرد، به خاطر که مستقیم توهین به خون هزاران جوان گلگون کفن نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی ما که به هزارها انسانی که جانهای شیرینشان به اثر انتحاری های طالبان از دست دادن میشه ما بگیم که افغانستان در یک تبانی و تعامل سیاسی به طالبان واگذار شد. اغل ابراهیمی وایي افغانستان په تیرو 15 لسیزو کې د سیاسي نظامونو او حکومتونو څو لوی بدلونونه تجربه کړي دي.
د نوموړي په باور د افغانستان اساسي ستونزه یوازې د حکومتونو بدلیدل نه دي، بلکې دا د چې سیاسي ځواکونه د هیواد د راتلونکو په اړه روښانه اجماع ته نه دي رسیدلي. خو دغه بدلونونو باید د افغانستان خلک پرې کوي. په تیرو 15 کلونو کې ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له مهمو قربانیانو څخه پاتې شوي دي. هغه محدودیتونه چې یوازې د هغوی زده کړې او کار نه دی پنهخه کړی، بلکې په عامه ډګر کې د ښځو حضور هم په جدي ډول محدود کړی دی. د یونسکو د 2026 کال د اگست میاشتې تازه راپور ښیي چې د زده کړو د بندیزونو له لګیدلو 15 کال وروسته افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرته چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري. دغه راپور پر بنسټ شاوخوا 2.4 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو څخه محروم دي. دغه راپور په پام کې نیولو سره په استرالیا کې د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری افغانستان یو خطرناک هیواد بولی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. قانونایی که طالبان در 5 سال گذشته معرفی کرده اینا تاثیر تنها به خانم‌ها و دختران نداره، اینا تاثیرات بسیار منفی به کل جامعه داره. یک جامعه وقتی که خانواده با سواد داشته باشه، وقتی مادر با سواد باشه، خواهر با سواد باشه، برادر میتونه با سواد باشه، یک جامعه بسیار پیشرفت کننده میتونه باشه. طالبان تانسته قانونای مختلف را معرفی کنه تا اینکه بتونه ظلم و ستم خود بالای خانم‌ها اجرا کنه. نه تنها خانم‌ها قربانی از ظلم و ستم است، بلکه بسیاری از اقوام و قشر خاص جامعه هم در ضرر قرار دارند. د دغه شمیرو او شننو تر شا د هغو نجونو ژوند چې له زده کړو محروم شوي دي د دغه محدودیتونو د اغیزو یو روښانه او انساني انځور وړاندې کوي. مریم د هغو میلیونونو افغان نجونو له ډلې څخه ده چې له زده کړو محرومه شوې ده. هغې له اس بي اس سره په خبرو کې ویلي چې کله طالبان واک ته ورسېدل هغه د شپږم ټولګي زده کوونکې وه، خو د زده کړو پر وړاندې د لګېدلو محدودیتونو له امله ونه توانېده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. تیر 15 کاله خو تیر شول، وخت تیر شو، خو افسوس لري دا چې 15 کاله تیر شول او تا ځان لپاره څه وکړل؟ هیڅ. تا درسونه ویلې. دا 15 کاله نه یوازې وخت تیر شو، بلکې موږ نه امیدتر او خفتر شو چې ونشو کولی په دې 15 کالو کې حداقل ځان لپاره یو کار وکړو، زده کړې وکړو، او دا ډیر زیات د ناامیدي احساس لري. هغه له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان په سیاست او حکومتولۍ کې لاسوهنه نشي کولای، لږ تر لږه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابر کړي، څو نوی نسل وکولای شي زده کړې وکړي او د خپل راتلونکو په اړه پریکړه ونیسي. خو طالبان دا وضعیت څنګه تعریفوي او په افغانستان کې اوسنی حاکم جوړښت تر کومې کچې په دودیزه معنا یو دولت بلل کېدای شي؟ پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو غوث جانباز په دې باور دی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې رامنځته شوی نظام د یو عادي او دودیز دولت په څیر نه دی. هغه وایي این نظام نیست، چیزی که طالبان پیش میبرن این یک طریقت است، یک طریقت دینی مذهبی و در کنارش استخباراتی امنیتی. د ښاغلي جانباز په باور طالبان د دولتولۍ لپاره نه دي جوړ شوي او هڅه کوي چې ټولنه د دین په اړه د سختریز لیدلوري پر بنسټ اداره کړي. هغه وایي دولتولي یوازې د امنیت د ټینګښت په معنا نه ده، بلکې خلک خدماتونو، دندو، ډوډۍ، عامه روغتیا، زده کړو او د هیواد په اداره کې د ښځو او نارینه‌و ګډ
ګډون ته اړتیا لري. خو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت ښه کېدل د طالبانو د ادارې له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. عبدالصادق حمیدزوی چې په کابل کې ژوند کوي له دغو کارپوهانو څخه یو دی. هغه له اس پی اس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګولو، د اداري فساد په کمولو، د عوایدو په راټولولو، د ملي اسعارو د نسبي ثبات په ساتلو او د کوکنارو د کښت په کمولو سره توانیدلی چې په ټول هیواد کې خپل امنیتي او اداري کنټرول ټینګ کړي. افغانستان په 15 کلونو کې مکمل معنا باندې د داخلي عایداتو نه مخې ته ولاړ. د داخلي عایداتو نه د امنیتي مسایل، حتی د بیا رغونې مسایل، حتی اقتصادي پروژې او برنامې راځوندې کړې په لارې واچولې چې دا په خپل یو ستره لاسته راوړنه ده. هر هیواد چې په خپل کله هم خود کې پاوي د پردیو په مرستو باندې متکی نه وي او د داخل نه وکول شي دغه چارې انسجام کې دا بیا په امنیت باندې، اقتصاد باندې، سیاست باندې مستقیم تاثیرات لري. نن افغانستان امنیت یو بیلګه ده په منطقه کې. نن د افغانستان یعنی بیا رغونې چارې یو بیلګه ده. د طالبانو منتقدین وایي چې نړیواله ټولنه هم په تیرو 15 کلونو کې نه ده توانیدلې چې د افغانستان د خلکو وضعیت په نړیواله کچه په سمه توګه منعکس کړي. د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری په دې باور دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅې شوې دي چې په افغانستان کې موجود وضعیت عادي وښودل شي او د خلکو د ژوند واقعیتونو په ځانګړي توګه د هغوی د حقوقو سرغړونو ته په نړیواله کچه په کافي اندازه پاملرنه نه ده شوې. متاسفانه با اون نوعی و اکسپکتیشنی که مؤسسات حقوق بشر مثل عفو بین‌المللی داشتیم، استیت یا کشورهای مختلف نتونسته از حقوق مردم افغانستان دفاع کنه. دفاع خو بجایش حتی تا جایی نتونستن، ناکام ماندن که واقعیت زندگی افغانستان یا واقعیت زندگی روزمره افغانستان بتونه بروی رسانه ها بکشه. هغه وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په ملاتړ کې پاتې راغلې ده او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي. د ښاغلي حیدري په وینا د استرالیا په څیر هیوادونه کولای شي خپل مرستې په لا اغیزمنه توګه د افغانستان خلکو ته ورسوي، څو دا مرستې اړمنو خلکو ته ورسیږي او د خلکو د ځپلو د عادي ښودلو لامل نشي. د استرالیا د نړیوالې پراختیا وزیره ان علي وایي چې استرالیا د 2021 کال له سپټمبر راهیسې د افغانستان خلکو ته له 310 میلیونو ډالرو څخه ډیره بشري مرسته ځانګړې کړې ده. هغه ټینګار کوي چې دغه مرستې د طالبانو له لارې په مستقیم ډول نه ورکول کیږي، بلکې ډیره برخه د بشري مرستو د شریکانو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي. ان علي همدارنګه وایي چې استرالیا د بشري مرستو ترڅنګ له ډیپلوماټیکو او حقوقي لارو هم کار اخلي څو طالبان ځواب ویونکي وګرځوي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر افغانان هم د کډوالۍ او بشري ویزو له لارې استرالیا ته انتقال شوي دي. In terms of the message to the Afghan people, I want to reassure them that Australia strongly condemns the systemic oppression of the Afghan people by the Taliban. We have made clear that commitment in terms of some of the other actions that we've taken, not just in the humanitarian assistance that we provide to the people of Afghanistan, but also establishing a world-first autonomous sanctions framework for Afghanistan, imposing sanctions against 3 of the Taliban so-called ministers and the Taliban so-called Chief Justice. We've brought action against Afghanistan under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and continue to look at how we can hold Afghanistan to account under international law for the Taliban's treatment of women and girls.
So I think at all levels, whether it's in our diplomatic efforts, whether it's certainly indeed in terms of the visas that we have provided and the number of Afghans who have been resettled into Australia, and might I add, have made incredible contributions to the Australian community, the Afghan community, if I can just mention that. That the Afghan migrants have, over many years, but particularly also more recently arrived since the fall of Kabul, have made incredible contributions to the Australian community. د جمهوریت نظام له سقوط 15 کال وروسته افغانستان لا هم د بشري حقوقو له ژور بحران، اقتصادي ستونزو، کډوالۍ او نامعلومې راتلونکو سره مخ دی. SBS د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د هغوی د نظر غوښتنه هم کړې ده، خو له ډیرو هڅو سره تر اوسه د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال له SBS سره په خبرو کې ویلي و چې امنیت د دوی د واکمنۍ له سترو لاسته راوړنو څخه دی او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې هم ګامونه اخیستي دي. د زیربنایي پروژو بیرته احیا همدارا د اقتصاد بغاونه د اسلامي اولویت او دوه اولویت له امنیت ورسته سپدې باندې ډېر جدي کار وسو په ټولي ګامونو واخیستل سنن. الحمدلله افغانستان لمواني او سره بهر نه فاوزینو جهاتونو تمویل په موږ باندې اعمال شوی دي. افغانستان توانیدل د په مختلفو اقتصادي برخو کې رشد کې تاګو کې. خو د کارپوهانو په باور په بدخشان ولایت کې ورستۍ وسلوالې نښتې ښایي د ناامنۍ د یوې نوې څپې د پیل ټکی وي. داسې ناامنۍ چې احتمال شته نورو ولایتونو په ځانګړې توګه د افغانستان شمالي ولایتونو ته وغځېږي. دا رپورټ د SBS تری په همکارۍ چمتو شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست. کچېر غواړئ د نن ورځې د خبرونې او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالبه اورئ، تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto. موږ په یوټیوب کې هم چینل لرو. تاسو کولای شئ په یوټیوب کې زموږ چینل پیدا کړئ او زموږ پودکاسټونه هلته هم واورئ. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست. هغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. زه مجيب منیب یم. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې ما یادونه کړې و، د بلال خان په نوم یو نابینا پلار چې له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوی و او په افغانستان کې بند پاتې و، د یو شمیر ملبون میشت افغانانو په مرسته استرالیا ته رسیدلی دی او له SBS پښتو سره خپل کیسه شریکه کړې ده. راځي چې له هغه سره تر سره شوی مرکه وورو. له هغه وروسته به خپل همکار رحیم الدین اوریاخیل څخه په افغانستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه وورو. بلال خان، ستړي مشي او مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. مننه، خیر اوسئ، خوشاله اوسئ، زما سره مو مرکه وکړه. تاسو نه مننه. خغله بلال خان، مخکې لدی چې استرالیا تاسو د راتګ په اړه خبرې وکړو، کله اوریدونکو سره لاند معلومات شریک کړئ چې د استرالیا د بشر دوستانه ویزې له ترلاسه کولو وروسته څو وخت تاسو له پاکستان څخه وایستل شوي او له شړل کېدو وروسته مو په افغانستان کې څه ډول احساس کاوه؟ 2015 کال د اگست په 16 تاریخ باندې ماته د یونیسیار په مرسته د استرالیا حکومت بشر دوستانه ویزې راکړې. چې ویزې راکړې په د اگست په 20 د پنجاب پولیس را پسې راغلی او لس کور په د کیمپ کې میوالي کې پاتې وو. نو زه خپلوانو کره پاتې وم، چاپاره باندې ووله، نو بیا راویستلو ښار ته سیټي میوالي ته. هغه نه بعد روان کړو، شپه وه، سهار یې کوهاټ ته راویستلو. کوهاټه پورې چې راتلو مازدیګر چې د خیبر ته راورسېدلو تورخم په لاره باندې. بیا هلته لږ ویټ یې را باندې وکړئ چې تورخم ته رالو. داسې شمال که چې 8-9 بجې وي د شپې، نو ډېره ګڼه ګوڼه وه، ډېر خلک وو، هم پښتو هم دري هم مریضان وو هم شمېګري وو، په زراو خلک وو چې ګیټ یې خلاص کړي. زما نه یوه ورځ پاته وه، نوم یې سادیه ده، ماشومه ده.
زه راواوښتلم مېرمن لور مې شاته پاته وه بیا چې مېرمن مې راواوښتل بیا مې لور پاته ورکه او سامان مې ورک بیا مې خپله چغې بغارې ولې ما لور مې نسته بیا د خپلو افغانانو نه مننه کوم چې زما د ماشوم لور راواړوله او سامان مې ورک سو خو شکر لور مې راواوښتله عمرې کې هم ته او بیا زما سره په عمرې کې یو ځای سوه کله چې تاسو افغانستان ته وشړل شوئ تا او ستا د کورنۍ غړو سره خو د استرالیا ویزا وه آیا په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو د مرستې غوښتنه وکړه او بل دا چې ولې په خپلو پیسو استرالیا ته رانغلی بل چې کله زه عمرې کې ترالم بیا زه دغه ځای نه موږ ته حکومت پیسې راکړې زما سره کریا نه هیڅ نه و زه بوتلم پلچرخي ته د شپې د افغانستان پر وخت 1 بجه وه هلته ما ته ډوډۍ راکړه زما چې کله ګوتې ولګولې ما ته ستا کیس دی ما ورته خواست وکړې زما کیس ختم نه کوي زه د پاکستان حکومت زه راواړولم چې نه پرېښودل ما سره استرالیا ویزې وي ما ته وخت رانه کوي بالا ما ته وویل چې که چیرې شتمن یې خو ځان اسلام آباد ته ورسوه که غریب یې که موږ ته انتظار کړه نو وخت به ولګي بیا زما نه انټرویو وکړه په هغه دفتر کې د انوسیار او بیا زما سره څه نسته بشري مرسته وکړه زما ایمیل یې واخیستی نو بیا زه چې نو کندوز ته رالم کندوز کریا هم راکړه بیا په 2 ورځ ما ته کندوز ته زنګونه راله بلال خان د افغانستان په کندوز ولایت کې د ژوند څنګه وه په کندوز کې زما دومره وضعیت خراب و چې سهار غرمه ماښام ډوډۍ ولاکه را سره وکړه نه د خپلوانو مې سره ډوډۍ مرسته کوله هلته خو روزګار مزدوري نه وه زه د ناروي د کډوالو شورا اناسي ته تللی یم هلته په کندوز کې انوسیا ته تللی یم د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ته تللی یم ودان مؤسسې ته تللی یم یعنې چې کومه مؤسسه ما اورېدلې ده ان تر دې چې د ملګرو ملتونو چې کومه سیاسي استازولۍ انعامه هغه ته مې خپل شکایت ورسوی هم متاسفانه هېچا زما سره هېڅ نه وه مرسته ونه کړه همکاري یې ونه کړه بلال خان تاسو وویلې کله چې تاسو افغانستان ته واستول شوئ نو هیڅ چا در سره مرسته ونه کړه په ملبون ښار کې میشتو افغانانو بیا څنګه پیدا کړې او څنګه یې مرسته در سره وکړه که لږ را سره پاتې شئ چې کله زه رالم ما اول هلته چا نه اورېدی نه حکومت مرسته کول نه ادارو کول نړیوالې مؤسسو بیا BBC ما ته یو راپورټ جوړ کړی بیا په استرالیا کې کوم افغانان چې لکه الفت ورورو هغه ملګري قدرت و دغه ملګري امیردین و دې زما ویډیو وکتله ستاسو په شمول زما ویډیو چې وکړې بیا زما سره پاسپورټونه هم نه وو نه مې جوړوی زما سره کومک وکړئ پیسې راولېږل ته ما پاسپورټونه جوړ کړل بیا هغه و چې هغه زما سره چې کومک وکړئ د زما د لور ویزا هغه یونیسیا سره تماس ونیوی په پاکستان کې یو کمپنۍ د ټول ګروپ ورته وایي چې د استرالیا د حکومت سره همکاري کوي هغو ته زنګونه الفت دې وویله بیا زموږ نوې ویزې په پاسپورټو صادره کړې ما لور د بغیر د بایومټریک نه زما د لور ویزا راله او بیا زه د یکشنبې په ورځ باندې د مازدیګر په 9:30 بجو زه راوویستل ما د ټکټونه په انلاین راواستول همدغه افغانان ورنه چې راله ما ته د شپې په 1 بجه باندې دغه الفت دې د ملګري ولاړ شپه و ډېر سخت یخ و زه خپل کور ته راویستلم ما ته د څو هفتو خوراکي توکي غیر خوراکي توکي ما ته حکومت طرف څخه موقت کور نیول سو زه مننه کوم هم ته اوس په دې پکې ښه خوشحاله ژوند کوم بلال خان کله چې له پاکستان څخه تاسو افغانستان ته واستول شوئ تاسو وویلې چې په کندوز کې مو وضعیت ډیر خراب و او استرالیا ته د راتګ په برخه کې هم تاسو سره چا مرسته ونه کړه دا چې په ملبون کې یو شمېر میشت افغانانو او د استرالیا حکومت له تاسو سره مرسته وکړه چې کارونه مو بیرته سم شي او استرالیا ته راشئ کله چې د ویزې کارونه سم شو ټکټونه مو واخیستل او استرالیا ته را روان ویا څنګه احساس مو کاوه ما زه چې کله ما سره ویزا و د استرالیا کله چې د پاکستان حکومت ته ما وخوله ما انوسیا د زنګونه وویل هغه موږ بیا وسه یو پاکستان حکومت سره خپل ویزا مني خپل ویزا هم نه ورکوله ډیره ګرانه و چې چاته ورکړی وای کنه هغه د اچا په واس کې نو زه چې دغه تورخان ته رالم مازدیګر ملت په لیدو چې لا د دورازینه لري وکنه نو دا شاته چې مې کتل ډیره زوره راکوي شرر مې ما دونه خدا پاکه نو ژوند امید راکړو هغه هم داسې کیسه سره وشوه چې کله راواوښتم زړه مې صبر شو مال اوس نو رالی که نه هغه د مهاجرت سټیټس تیم ختم شو که نه بیا د خدای مهرباني و بیا ما ته بیا انوسیار هم زنګونه ول خو هغو چندانې زما کار جدي ونه نیوی بیا چې کله په استرالیا کې د افغانان الفت ته د ملګري خبر شول ماشاءالله په یو میاشت کې مې دننه دومره کار تېر شو ما کاش کې مې یوه میاشت نور هم کار ځنډېدلی وای چې کله ما باندې غږ وشي که نه داسې ورخطا شوم خوشحاله وم نه پوهېدلم خو دا لاره چې و ډېره وه نه پوهېدلم ما خو نه جاز لیدلی و نه مو د جاز سفر لیدلی ما خو خپله نه و لیدلی که نه دا جاز خیر لږ اوږده وه لږ بېرېدلو په جاز کې خو شکر یې ښه راله چې رالم یو بلې دنیا ته رالم باور وکړئ افغانستان ته ډېر شاته پاتې دی چې دا ملکونه دا سهولتونه ما ولیدل ما نه و چې زه به په ژوند کې داسې ملک ته راځم او داسې سهولتونه به زه وینم د هېڅ چي خواري نشته مننه کوم د استرالیا د حکومت څخه چې زما سره همکاري وکړه
مرسته وکړه دغه افغانانو د ولفت د ملګرو نه مننه کوم چې ډېر کوم کاریز ما سره وکړه همه دغه برکاتو زه دې وطن ته راغلم باور یو کې زه سترګې شی نه وینم خو زه خپل دومره خوشاله چې خپل مې زړه تګ ورته کوي خپل مې زړه په دې عمل کې خلاص دی کولاو دی خاصه مې بچا مې ډېر خوشاله دي. بلال خان کله چې ته په افغانستان کې وي او کارونه د نو سم شوي مال تاسو سره یو مرکه درلوده په هغه مرکه کې تاسو راته ویلي و چې د خپل ماشومانو د راتلونکو په اړه اندېښنه لري آیا اوس هم د خپل ماشومانو د راتلونکو په اړه اندېښنه لري؟ بله هو ما واستایو مرکه کړې او زه په کندوز کې وم په کور کې وم ما دا اندېښنه و یو خو مې دلته بچان ډېر مریضان زه معذوره یم نو دا بچان تعلیم دونه اندېښمنه ما دا یو زوی مې د نقیب الله تکلم دغه مې هغه وخت ویل حالات مې خواست کوي چې داسې وطن ته مې بوله چې دغه بچی زه د سترګو ډاکټر کم کنه دا نور بچا مې تعلیم کې د خپل ژوند روان کی او خزه مې جوړ شي علاج زما مې علاج شي مونږ هم په دې وطن کې یو شی زده کوو تعلیم وکړو خو دا مرمن مې دا بچا مې به تعلیم وو نو دلته چې رالم شکر الحمدلله امید لرم چې زما بچا مې تعلیم وکړي زما زوی په ډاکټر سي د سترګو زه به دې عادت ته رسم او زما خپل علاقه چې د کنه د ژورنالیزم څنګه سره علاقه ډیره لرم ځکه چې پاکستان کې زما د دې شوق او زه راځو وسم ګورم ما خپل ځان سره راوړی ده بي بي سي راځو ازادي راځو ماشاءالله د ډیول د ازما کتل زمينوالم زم دا کوشش کوم چې ځان یو ژورنالیزم جوړ کړم او په دې بخش کې کار وکم. بلال خان ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ او استرالیا ته د راتګ کیسه د لاوریدونکو سره شریک کړه. تاسو نه مننه چې ماته مخ راکې ماته مزنګ زما د ژوند حال پوښتنه وکړه یو جهان مننه. قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرخه ده له هغه څخه په افغانستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه وورو. اوریاخیل صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. سلامونه خاغلی ملیب صاحب تاسو ته او د اس بي اس د پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته خاغلی ملیب صاحب لوړې موضوع ده چې کابل ښار کې د یو ښوونځي د نن چاودنه شوې چې لامل یې لږونه کسان ټپیان شوي دي. بل موضوع دا چې د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح له طالبانو سره له څو ورځې نه خطر وروسته له جګړې لاس اخیستی او تسلیم شوی او رسمي مسلم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2024 کال آسیایي لوبو لپاره د افغان ابدالیانو لوبډله اعلان کړي. اوریاخیل صاحب تاسو ویلي چې په کابل ښار کې د یو ښوونځي د نن چاودنه شوې چې لامل یې لسکونه کسان ټپیان شوي دي. که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې دغه چاودنه چیرته رامنځته شوې او آیا تر اوسه کوم شخص یا کومې ډلې دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته او کنه؟ بالکل خغلی ملیب صاحب کابل ښار کې دغه چاودنه د دوشنبه په ماښام د دغه ښار د 18 ناحیه اړوند د شتبرچی په سیمه کې د مهدیه ښارګوټي په شمه هدایت ښوونځي او خصوصي مرکز کې رامنځته شوی. د طالبانو د امنیتي ادارو د معلوماتو لمخې دغه چاودنه چې د لاسي بم په مرسته ترسره شوی له امله یې لږ تر لږه 250 کسان چې ویل کېږي ډېری ماشومان دي ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیتي ادارو د یاد چاودنې د څرنګوالي او لامل په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره کړي او نه هم په دې چاودنه کې د چا د وژل کېدو خبرونه تایید شوي دي. خو د افغانستان ځینې رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه د درسي ساعتونو په پای کې هغه مهال رامنځته شوې چې زده کوونکي له ښوونیز مرکز څخه د وتلو په حال کې وو. تر اوسه هیڅ فرد یا ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه په وروستیو کلونو کې څو ځله د ورته خونړیو بریدونو هدف ګرځېدلی دی. په دې سیمه کې د هزارهګانو او شیعهګانو د پام وړ شمېر اوسېږي او پر ښوونیز مرکزونو د ښوونځیو او عامه ځایونو د ګڼو بریدونو شاهدان پاتې شوي دي. اوریاخیل صاحب تاسو دا هم ویلي چې د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح له طالبانو سره له څو ورځې نه خطر وروسته له جګړې لاس اخیستی او تسلیم شوی دی. که په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې د طالبانو د ناراضي قومندان او د طالبانو د مرکزی حکومت ترمنځ د اختلاف اصلي دلیل څه ده، دغه اختلافات د څه پر سر دي او بل په دې اړه چې هغه نیول شوی یا هم تسلیم شوی دی طالبان څه وایي؟ خغلی ملیب صاحب د طالبانو دغه ناراضي قومندان چې د زابل والی هم پاتې شوی وو
ل خپل وسلوالو سره یو ځای ل څو ورځې راهیسې د بدخشان په نسي ولسوالۍ او څنګلارو سیمو کې د طالب ځواکونو په وړاندې پاسېدلی وو. په کابل کې ځایي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت په نسي ولسوالۍ کې له خپلو ځواکونو سره یو ځای له جګړې لاس اخیستی او طالب وسلوالو ته تسلیم شوی دی. د راپورونو پر اساس د هغه د نیولو لپاره د طالبانو ګڼ ځواکونه له کابل او نور سیمو څخه بدخشان ولایت ته استول شوي وو. د طالبانو دغه ناراضه قومندان د زابل ولایت د مرستیال والي له څوکۍ څخه لرې شوی وو. په دې وروستیو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ځینې څرګندونې خپرې شوې وې چې ګډې د طالبانو له مشرتابه سره د هغه مخالفت یې په ډاګه کوو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي ول چې د طالبانو او جمعه خان فاتح د وسلوالو ترمنځ نښتې هم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د خپل دغه ناراضي قومندان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ځینو غړو او پلویانو دا موضوع تایید کړې ده. د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح د اسمحال طالبانو ته تسلیم شوی چې له څو اونیو راپدې خو بدخشان ولایت کې امنیتي پیښو زور اخیستی. د هلته د ازادۍ په نوم جبهې په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره نښته کړې او د سپاهیان میهن په نوم یوې بلې ډلې بیا د لنډ وخت لپاره د یفتل ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی وو. ورخیل صاحب، تاسو په پیل کې دا هم ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2024 کال آسیایي لوبو لپاره د افغان ابدالیانو لوبډله اعلان کړې ده. کله اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې آسیایي لوبې څه وخت او چیرته ترسره کیږي او د افغان ابدالیانو په لوبډله کې کوم لوبغاړي شامل دي؟ بالکل د خغمري صاحب د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه باندې یو اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې دغه سیالیو لپاره د درویش رسولي په لوبډله شي 15 کسیز سکواډ غوړه کړی دی. په دغه سکواډ کې د درویش رسولي ترڅنګ اسحاق رحیمی، حسن ساخیل، محمد اکرم، عمران میر، خالد چنیوال، نجیب الله زدران، فیصل شنوزاده، فرمان الله صفای، کریم جنت، عصمت الله عالم، عصمت عالم، البته ننګیال خروټی، عرب ګل، فریدون داوزی او عبد الله احمدزی نمونه شامل دي. ټاکل شوی د 2024 کال د آسیا د لوبې د جاپان په کوربتوب ترسره شي. دا د آسیایي لوبو 14 البته شلم پړاو ده چې د جاپان په انچي او نوګاویا ښارونو کې سپتمبر میاشت کې پیل او د اکتوبر میاشتې تر لومړۍ به دوام وکړي. په دوه سیالیو کې افغانستان له جاپان او نیپال سره په یو گروپ کې ده او کدا دوه سیالي وګټي نو وړاندې به له نور لوبډلو سره هم مخ شي. د یادونه ده چې افغانستان د 2023 کال د هانکاشو په آسیایي لوبو کې تر پایلوبې پورې رسیدلی و، خو د هند په وړاندې ماته وخوړه او د سپینو زرو مډالۍ ګټلې وو. موریا خیل صاحب، ډیر مننه چې دغه معلومات ته اوریدونکو سره شریک کړه. ښه ورځ ولرئ. مننه له تاسو هم ښاغلی امنیت صاحب. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. تاسو SBS پښتو ته غوږ یاست. آیا تاسو کولای شئ د خلکو له باغونو څخه له اجازه پرته میوه وشکوي؟ راځئ چې په دې اړه لا ډېر جزئیات په ریپورت کې واورو. په بیلابیلو استرالیایي سیمو کې ممکن تاسو د کورونو په باغچو یا د سړکونو ترڅنګ په شنو پټیو کې میوه لرونکي ونې، سبزیجات او نور نباتات ووینئ. خو آیا تاسو کولای شئ د بل چا له باغ څخه د هغوی د کور له مخې څخه میوه او سبزیجات راوشکوي؟ د استرالیا پیژندنې په دې پودکاسټ کې به دا موضوع تشریح کړو چې آیا کولای شئ د خلکو له باغچو یا هم د سړک ترڅنګ لونو څخه میوه وشکوي او څنګه کولای شئ د ټولنیزو باغونو غړیتوب ترلاسه کړئ. په ډیری استرالیایي سیمو کې د میوه ونې ډېر عام دي، خو یوازې دا چې میوه په اسانۍ د لاسرسي وړ ده دا معنی نه لري چې تاسو یې د اخیستلو اجازه لرئ. د لویدیځ استرالیا د فرمنټل ښارګوټي د ټولنیز خوندیتوب د ډلې مشر جارد ډاګن تشریح کوي چې د بل چا له باغ څخه د میوه یا نورو حاصلاتو اخیستل کېدای شي غلا وبلل شي. It actually isn't lawful to go onto anybody's property without their permission. So no, you wouldn't be able to just walk onto someone's land and take anything from their property, because that actually could be considered theft.
که کرنیز حاصلات د چا په شخصي ملکیت کې وده کوي نو لا خستلو مخکې به تل د ملکیت له مالک یا اوسیدونکو څخه اجازه وغواړي. With the verge, again, this actually isn't lawful to take anything from either. I know it's council land, but you actually need permission to remove anything from a verge. So you need permission from the person who is either living in the property or owns the property. This doesn't come from the council, it's actually from that person. که تاسو د چا د کور مخې ته د سړک پر غاړه په شنه پټي کې کرل شوی حاصلات ووینئ نو بیا هم غوره ده چې لومړی اجازه وغواړئ. ښاغلی ډاګن وایي You're always going to need permission. Now, you can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note, and if you do get permission, it's certainly a good idea to ask them how much you're actually allowed to take. And additionally, you want to make sure that you're doing your best not to damage that plant. د ملکیت خاوندان به د اجازه غوښتلو لپاره ستاسو قدردانی وکړي او په ډیری مواردو کې هغوی خوښ وي چې خپل حاصلات له نورو سره شریک کړي. هغه اوسیدونکو چې اضافي حاصلات ولري ډیری وخت یو برخه د لارې تیریدونکو لپاره هم ګدي ترڅو خلک ترې ګټه پورته کړي. An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free and it might be full of lemons, and that is a clear sign that they are giving this away for free. So in that case, you wouldn't need permission. د پرت ښار د نیدرلندز اوسیدونکو انډریا شوبا دغه کار په منظم ډول کوي. د هغې د کور شاته په انګړ کې د لیمو یو زړه ونه شته چې د لیمو ډیر زیات حاصلات ورکوي. Unfortunately, I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can and I've put them in a box and left them by the letterbox so people come and help themselves. I prefer doing this option with giving fruit away as opposed to having someone jump my fence and helping themselves. We have a very good sense of community in our area, so this is the way that I feel I can give back by giving away something that I have too much of. په استرالیا کې د یو ملکیت مخې ته د سړک پر غاړه شین پټی یا نیچر سټریپ عموماً عامه ځمکه وي چې د سیمایي شورا لخوا اداره کیږي. خو بیا هم د سیمایي حکومتونو قوانین عموماً د دې غوښتنه کوي چې د څنګه ملکیت مالک یا اوسیدونکو یې عادي ساتنه لکه د واښو ریبل تر سره کړي. د چې تاسو د کور مخې ته په شنه پټي کې د بوټو د کرلو اجازه لرئ او کنه دا تاسو د سیمایي شورا په مقررات پورې اړه لري. ښاغلی ډاګن دا موضوع داسې تشریح کوي. So this actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The City of Fremantle specifically, we do allow edible plants. However, we do have concessions on the size and the type. So my best advice would be always check with your local council before planning anything or doing anything on the verge. کچېر تاسو په استرالیا کې په اپارتمان کې ژوند کوئ خو علاقه لرئ چې کښت وکړئ نو تاسو کولای شئ په خپل سیمه کې یو ټولنیز ګډ باغ سره د یو ځای کېدو په اړه فکر وکړئ. د سیدنی په ښاري سیمه کې د هرسټویل د ټولنې باغ 10 ټوټې ځمکه لري چې هر برخه ځمکه یو شخص ته ځانګړې شوې ده. سوفیا کوهل چې دغه ټولنیز باغ غړي ده په دې اړه داسې وایي. It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years. You learn so much on how to plant fruit and vegetables. But not only that, you also learn how to work together as a group, which is really important. د استرالیا په اډلېډ ښار کې میشت افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ یو سلومه کلیزه ونمانځله. په دې غونډه کې د اډلېډ میشتو افغانانو ترڅنګ د استرالیا له نورو ښارونو څخه هم یو شمېر افغانانو ګډون کړی و. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جوړ شوی غونډې تنظیمونکو او یو شمېر ګډونوالو له اس پی اس پښتو سره خپل معلومات او نظرونه شریک کړي دي چې په ګډه به واورو. راز محمد پیرزویم په جنوبي استرالیا کې د افغان نېشنل اسوسییشن اف استرالیا مشر او د افغاني ټولنې یو خادم. تیر ورځ مو په اډلېډ استرالیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلومه کلیزه په شاندارو اپارتمانو مراسمو سره ولمانځله. دا ملي لمانځغونډه د افغان نېشنل اسوسییشن اف استرالیا لخوا جوړه شوې و چې پکې د استرالیا دولتي چارواکو د بیلابېل ایالتونو څخه راغل
ډاغله افغان مشرانو د ټولنو فعالانو درنو ملمنو ځوانانو ښځو ماشومانو په پراخه کچه ګډون کړی و. زموږ اساسي موخه دا وه چې د افغانستان د خپلواکۍ دا ویاړلې او تاریخي ورځ په شایسته توګه ولمانځو، خپل ملي تاریخ، فرهنګ او ارزښتونو ژوندي وساتو او په استرالیا کې د میشتو افغانانو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او ملي پیوستون پیغام لا پیاوړی کړو. په دې مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان تاریخي مبارزو او خدمتونو ته ځانګړی درناوی وشو. همدارنګه مو د افغان جنو د زده کړو د حق په ملاتړ خپل غږ پورته کړ او دا مو یو ځل بیا څرګنده کړه چې زده کړه د هرې افغانې نجونې اساسي حق دی او د افغانستان روښانه راتلونکي له تعلیم سره تړلې ده. زمانم حبیب زازی ده. د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزي مراسمو کې ګډون ته د خوښۍ احساس راکړ. د خپلواکۍ ورځ زموږ د هېواد په تاریخ کې یو له ډېرو مهمو او ویاړلو ورځو څخه ده. په دې مناسبت سره مو د خپلو ملي ارزښتونو، تاریخ او د افغان ولس د یووالي درناوي څرګند کړ. زما لپاره د دې ورځې په مراسمو کې ګډون یوازې یو عادي ګډون نه، بلکې د خپل هېواد، خپل تاریخ او خپل ملي هویت سره د مینې او درناوي څرګندونه وه. هیله لرم چې افغانستان تل یو خپلواک، متحد، سوکاله او سولیز هېواد وي. د اس بي اس پښتو درنو اوریدونکو او ټولو ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه، درناوی او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه محمد اسماعیل صافی یم د جنوبي استرالیا د اډلیډ ښار اوسیدونکی. ډیر خوښ یم چې سږکال په اډلیډ ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 100 کلیزه په شاندارو ملي مراسمو کې ولمانځل شوه. زما لپاره د خوښۍ او د ویاړ ځای دی چې د استرالیا کې داسې ملي پروګرامونه ترسره کیږي چې زموږ ملي تاریخ، هویت، کلتور او یووالی ژوندی کوي او راتلونکي نسلونو ته یې لیږدوي. د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزه د ټولو افغانانو ته مبارک وي. تل دې وي زموږ او ستاسو ملي یووالی او ژوندی او آباد دې وي افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې زه فرید هوتک د اس بي اس رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اډلیډ د افغان کمیونټي د مشرتابه له لوري د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کېدو د 100 کلیزې په مناسبت د ګډون بلنه راکړل شوې وه او په همدې موخه مې له ملبورن څخه اډلیډ ته سفر وکړ. د اډلیډ له افغان کمیونټي څخه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهمه او ملي مناسبت کې د ګډون بلنه راکړه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې پای ته نږدې شوي یو. ستاسو له ملتیا او د خپلو همکارانو له مرستې مننه کوم. زموږ راتلونکې خبرونه د شنبې په ورځ په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښیو ډک وخت غواړم. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.